بیا هم سلامونه د پښتونخوا او پاکستان ته خلکو ته سلامونه کوم او دا خبره چې هر چا دا ویډیوګان ایستلې دي دا خبره ښه خبره نه دي او تاسو خو یو معلومات باید زما مور سره زما د فیملی سره تاسو معلومات به اخیستل چې زه ژوندی یم که مړ یم نو زما خو ما موټر ټکر کړی و او زما ډېر خبره کوچنۍ و دا دومره اوږده شو نو دا خبره د ستاسو نه زه خپله ډېره خفه یم چې تاسو دا زما ویډیوګانې څه لپاره جوړ کړي دي زما نوره فیملی د افغانستان نه فونونه کوي چې دا ولې داسې کیسه دی زه د پاکستان د خلکو نه ډېره خوشحاله یم او د میډیا سره هم خوشحاله یم او زما کار هم دلته چلیږي او د پولیسانو سره هم خوشحاله یم نو زما ته دلته څوک نه پریشاني نه ټینشن ماته راکړی دی نه په ما کوم حضور خبره چې دا ټوله خبره ټول ویډیوګان مې چې ولیدله لکه چې کوم پښتونخوا خلکو ما مړ کړي او ما ته ویلي ته به سندرې نه وایې نه داسې خلک ما ته یو څوک هم نه دي ویلي تر اوسه پورې زه حیثیت کړی نه یم نو دا دوستانو ټوله خبره دروغه ده اوس مې خبرې زه سمه نسم کولی ځکه تاسو مجبوره سولم تاسو یو ویډیو نشر کوم چې دا څه خبرې دي او بیا تاسو هیلې کوم چې تاسو دا زما همداسې غلطې ویډیوګانې مه جوړوئ تاسو خو معلومات واخلئ چې څوک مړ دی څوک ژوندی دی نو دا ټوله خبره دروغ ده بیا هم مننه د ټول دوستانو نه چې ماته میسیجانې کړی دي خپل دوستان نه معذرت په دې غواړم چې زه خپله صفحه کې اوس هم زه بل صفحه کې زه دا شیروم ځکه چې زما موبایل هم ورک شوی و او زه خپل صفحه کې نسم شیر کولی نو بس تاسو خوشحاله اوسئ کوشش وکړئ چې بل په چا باندې داسې ویډیو اک ویډیو جوړ نه کړي ډېره مننه تاسو خوشحاله اوسئ دوستانو